حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله د رمضان مبارک اولنې شپې نو راشي نو شیطانان او سرکش جنات دا وتړل شي او د جهنم دروازې دا بند کړي شي او دغه یو دروازه هم خلاص نه وي او د جنت دروازې دا خلاص شي او دغه یو دروازه هم بند نه وي او د الله جل شانه له طرف نه आवाज کوونکی आवाज کوي چې اے د خیر طلب کوونکی مخکې راشي د نیکیو طلب کوونکی مخکې راشي او د بدیو بد کردار خلکو د بد کارونو شایقینو بند شي مخکې مزي بد کارونه بند کړي او د الله طرف نه ډیر ګناهګاران ته هغه د جهنم نه د خلاصي اعلان کیږي نه الله مغفرت فیصله کوي الله وتبخنه کوي او به حدیث په اخر کې راځي چې دغه د رمضان په هر شپه کې دغه اعلان کیږي دې حدیث روایت ترمذی شریف او دارنګ ابن ماجه کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث ته معلومه شوه چې د رمضان مبارک څونه بختوره او د برکتونو میاشت ده د ثوابونو د چور میاشت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې د نیکیو طلب کوونکي مخکې راشي نیکي طلب کوي ثوابونه ځان ته حاصل کوي او د بدیو خوښونکو بدی بند کړي بدی مه کوئ بد کارونه مه کوئ بند شئ او په دې میاشت کې الله جل شانه ډېر خلک د جهنم نه خلاصوي مغفرت ولا کوي او دغه اوازونه روزانه هر شپه په رمضان کې کیږي نو دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو دا د برکتونو میاشت ده دې کې ثوابونه ډېر وګټئ دا علما فرمایي د ثوابونو د چور میاشت ده د ثوابونو د لوټ میاشت ده دې کې ثوابونه چور کیږي راځئ چې ملاګانې وتړو په دې میاشت کې ثوابونه ډېر وکړو او وګټو او د بد کارونه ځان بند کړو کوم کارونه بد کارونه چې رمضان نه مخکې کول توبه وباسو او نیکیانې زیاتې وکړو او گناهونه بند کو آینده لپاره گناهو طرف ته توجه ونکړو محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي